یو خور سوال کړی دی دا یو خور سوال کړی دی چې په ما باندې څه بیماري راغلې وه او د هغه بیمارۍ د لاسه زما د میاشتې چې کومه ماهواري ده د حیض بیماري په ما راځي نو هغه ګډوډه شوې ده نو 3 ورځو دپاره په ما باندې وینه راله او بیا د 11مې ورځې پورې هسې ګندګي او زیړې اوبه او خړې اوبه دا راتلې نو اوس ما ته پته نشته چې دا 3 ورځې مونځ اودس کول نه و پکار که د 11 پورې نه و کول پکار د دې مسلې به څه جواب مسله بنیادي مسله ده یاد یې کوي یاد یې کوي که خویندې دا بیان اوري د هغوی دپاره خو دا مسله ده بلکې د رونو دپاره هم ده چې خپلې کور والا به پوه کړي او دا مسلې زنانو ته راځي زیړوالی خړوالی او ګندګي چې د حیض په ورځو کې نو دا حیض شمارلی کېږي او چې کله دا زنانه پاکه شي او دې ته ښه یقیني پته ولګي چې زما د حیض وینه ودرېده او دا پاکه شوه د هغې نه بعد بیا زیړوالی او خړوالی او ګندګي داسې اثر نه کوي بیا په هغې کې مونځ هم کولی شي روجې هم نیوی شي حدیث ته ام عطیه رضی الله عنها امام ابو داود راوړی عباس وی که من غیرتیان دا ام عطیه ده هغه دا خبره کوي وی من به د طهارت نه بعد طهارت مطلب یعنی د حیض د وینې د ودرېدو نه بعد به د زیړوالی خړوالی موږ په څه کې نه شمارو څه معنی ده په څه کې نه شمارو حیض کې به هم نه شمارو او د جمهور الفقها دقه قول دی چې سفره او کدره سفره او کدره د خړوالي زیړوالي د ګندګۍ ته وایي د حیض په ورځو کې حیض دی څنګه لکه یو زنانه ده د هغې بیماري 2 ورځې 8 ورځې 3 ورځې ښه صحیح وینه راله په 4مه ورځ زیړوالی دی په 5مه ورځ خړوالی دی او دې تپوس وکړو چې دا به په څه کې شمارېږي تاسو ورته څه وایو حیض کې ولې ځکه چې هلته پاکوالی نه دی راغلی ښه یو زنانه ده 5 ورځې په حیض وینه تېره شوه او بیا د طهارت علامات یې ولیدو زنانه د طهارت علامات پیژني چې هغه سپینې اوبه راشي یا وچوالی دې ته محسوس شي چې بلکل وینه بنده شوې ده ودرېدلې ده چې کله دې طهارت ته د یقیني ورسېده 4 ورځې او 5 ورځې بعد او د هغې نه بعد بیا تپوس کوي چې زیړوالی راغی او خړوالی راغی او ګندګي راله دا به حیض شمارلی کېږي دا به نه شمارلی کېږي